باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي. باید روښانه شي چې څومره مسلې شوي دي، د دیوالو تر شا چې څومره معاملې شوي دي. موږ یې نه منو که هغه او که چا دا کړې ده، چا چې د بل سره زموږ د سر سودا کړې ده. وږی او لوڅ د مرګ په درد کې مبتلا پروت یم، باید آزاد یم او باید پر پښتونخوا پروت یم. وږی او لوڅ د مرګ په درد کې مبتلا پروت یم، باید آزاد یم او باید پر پښتونخوا پروت یم. سل ځایه قرض، سل قتلونه آخر وبخل شي، د تاریخ قرض به تر قیامت پورې ونه بخل شي. مړی هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري. یاد صاحب، مړی هم محکمه شوي لکه ویښ قرضداري، نه یې بخو نه مو بخلي د تاریخ قرضداري. نو تاریخه د همدې خلکو تندي در سره لیک کا، سیاست او د سوال لاندې ازادي در سره لیک کا. د پیښور پښتون ولس ته سلامونه کوو، له همپالنې مو نړۍ نړۍ مننه کوو. ستا پر وجود د لګېدلې هر پر هر نه لږی، د 400 سوات مردان او له خیبر نه لږی. ستا پر وجود د لګېدلې هر پر هر نه لږی، د 400 سوات مردان او له خیبر نه لږی. او زړونه یې وران شه چې کابل څوک پیښور ورانوي، څوک چې دا ستا او یا څوک زما د زړګي سر ورانوي. زړونه یې وران شه چې کابل څوک پیښور ورانوي، څوک چې دا ستا او یا څوک زما د زړګي سر ورانوي. پاکستاني سیاستمدار د نور غوبل نه کوي، او فضل الرحمن په خوله د مونږ ته نور ښکنځل نه کوي. پاکستاني سیاستمدار د نور غوبل نه کوي، او فضل الرحمن په خوله د مونږ ته نور ښکنځل نه کوي. او فضل الرحمن د اول خپل ګریوان ته سر ښکته کړي، پر پرونه کړي حکومت د لږ نظر ښکته کړي. لیدونکو، هیواد نور پښتونیار چې په کوچنۍ تراب صاحب مشهور دی، نو نن پروګرام کې را سره نو که درته ووایم چې کوچنی تراب صاحب را سره مېلمه دی. نو پښتونیار د تراب صاحب نظمونه دومره ښه دیکلمه کوي، تاسې به ووایئ چې ان تراب صاحب راته لګیا دی. نو په دې وجه لیدونکي او د ده مینهوال دته کوچنی تراب صاحب وایي. نو نن را سره پروګرام کې کوچنی تراب صاحب مېلمه دی. نو د ده څخه به ښایسته ښایسته نظمونه اورو، د ده به خپله شاعري پوښتو، خپله شاعري به ورڅخه اورو. نو تاسې د پروګرام تر پایه را سره وګورئ، ملتیا مو وکئ. نو پښتونیار صاحب د زریات په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایو، ستړي نه شئ. قربان یاد صاحب تا ته او د زریات پاڼې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. تمه امید مې دا دی چې دوی به ټول راته روغ جوړ او د صحت په جامه له څېرې سره له نامې سره مو ډېر خلک اشنا دي، ډېر مینهوال لرئ. تږي به وي ستاسو د خولې د دیکلمه شوي شعرونو، د انتخاب شوي شعرونو او د خپلې شاعرۍ مو چې دی به اوس څه ډول شاعري کوي. مننه قربان یاد صاحب. بس یو نظم دی د تراب صاحب وایي چې تا ټوپک کېښود، تا ګټلی دی میدان د جګړې، سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان، دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان، تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان. دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان، تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان. تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر، تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر، د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر. او تا به خوشحال کا، څو شرطونه به په واک کې درکړي، د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي. انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي، ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي. انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي، ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي. د وینې وینې تاریخ پړه به په اوږو یوسئ، پام د 40 کلو جګړه به په اوبو یوسئ. او که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي، او که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي، د تاریخ جبر له ما پیل شي په ما ختم شي، د تاریخ جبر له ما پیل شي په ما ختم شي. مننه. یاد صاحب یو تازه غزل مې لیکلی دی چې هغه د بل شوه او په بل زړه کې کور واخیسته، هغه د بل شوه او په بل زړه کې کور واخیسته، بلتون یې وسومه او ما ورپسې اور واخیسته. هغه د بل شوه او په بل زړه کې کور واخیسته، بلتون یې وسومه او ما ورپسې اور واخیسته. او بدي هغه وکړه په بدو کې خور ورکړله. یاد صاحب، بدي هغه وکړه په بدو کې خور ورکړله، د څو لحظې د خوشحالۍ ژوند ورنه ورور واخیسته. بدي هغه وکړه په بدو کې خور ورکړله، د څو لحظې د خوشحالۍ ژوند ورنه ورور واخیسته. او غربته تا خو زه بې حده ژړولی یمه، غربته تا خو زه بې حده ژړولی یمه، ما خپل اوښکو ته دسمال هم نن په پور واخیسته. غربته تا خو زه بې حده ژړولی یمه، ما خپل اوښکو ته دسمال هم نن په پور واخیسته.
او ستا محبت خو نور سره نه کړل خدای را کړل ستا محبت خو نور سره نه کړل خدای را کړل فایده مې دا وکړه چې ځان ته مې پیغور واخیسته واه ډېر ښه چې دا ستا له کلي ستا کوڅو نه نور تنګ شوی یمه دا ستا له کلي ستا کوڅو نه نور تنګ شوی یمه ما پښتونیار نور بیابان کې راته کور واخیستم دا ستا له کلي ستا کوڅو نه نور تنګ شوی یمه ما پښتونیار نور بیابان کې راته کور واخیستم او یاد صاحب یو بل غزل دی وایي د محبت سیوری په سر لرمه د محبت سیوری په سر لرمه د سترګو تورې په ځیګر لرمه زما په ژوند کې به څه ښه ورځ راشي زه چې دا ستا په شان دلبر لرم او ته چې له ما څخه جدا شوې کله ته چې له ما څخه جدا شوې کله د بېلتون اوښکې په ټټر لرمه ته چې له ما څخه جدا شوې کله مننه او ته چې له ما څخه جدا شوې کله د بېلتون اوښکې په ټټر لرمه او ټوله ورځ کار او مزدوري وکړمه وخت د دیدن یو مازدیګر لرمه دا بیت ټوله ورځ کار او مزدوري وکړمه وخت د دیدن یو مازدیګر لرمه دا ستا غمو په مخه کړی یمه نه خوشحالي او نه اختر لرمه دا ستا غمو په مخه کړی یمه نه خوشحالي او نه اختر لرمه د دیدن شپه مې وي په سر اخیستې د دیدن شپه مې وي په سر اخیستې ستا د غمونو لوی لښکر لرمه او ته راته وایه چې په کومه درشم ته راته وایه چې په کومه درشم زه خو د کور همدا یو ور لرمه ته راته وایه چې په کومه درشم زه خو د کور همدا یو ور لرمه او ته مې په مینه باور ولې نه کړې ته مې په مینه باور ولې نه کړې نه بل اشنا نه بل دلبر لرمه او یاد صاحب وایي که رقیبان راځي خو را دې شي بس رقیبان راځي خو را دې شي بس که رقیبان راځي خو را دې شي بس تا چې را کړی خنجر لرمه که رقیبان راځي خو را دې شي بس تا چې را کړی خنجر لرمه وایي چې کرکه به پرېږدو یار په خوله به شو نور کرکه به پرېږدو یار په خوله به شو نور زه پښتونیار داسې نظر لرمه قربان مننه یاست پښتونیار صاحب ماشاءالله ولا چې تاسو خو شاعري بیخي زیاته پخه شوې ده په دومره کم عمر کې او دومره ښه شعر لیکل دا چې پخوا تاسو به د تراب صاحب نظمونه ویل خلکو سره د کوچني تراب صاحب په نوم مشهور وی دا چې اوس خپل هم شاعري کوي په دې ځم درته ډېر خوښ شوم یو پښتونه پښتونیار صاحب چې د شعر نه علاوه د نظم ته هم کار کړی خپل هم نظمونه لیکلی شي یا نه یاد صاحب دا خو ډېره ښه پوښتنه ده زه خپله غزل هم لیکم او نظمونه هم لیکم زه خپله د غزل سره هم علاقه لرم خو د غزل نه بیا د نظم سره ډېره علاقه لرم او نظمونه مې تر 10 پورې او تر 12 پورې لیکل دي خو هغه مې تر اوسه پورې عملیات هغه ته نه دي راوباسلې نو انشاءالله نیت مې دی چې راوباسم خو هغه کې لږ څه ستونزه ده هغه چې انشاءالله حل شي بیا به یې راوباسم ایډیټینګ پکې پاتې دی هغه کې لږ ایډیټینګ پاتې دی پښتونیار صاحب ژوند مو څنګه روان دی سم مصروفیت لرئ زده کړې هم کوې یا دې پر یخي دی قربان یاد صاحب بس الحمدلله ژوند ښه روان دی خوشحاله وي ترې بس خپل زده کړې هم کوو او ورسره په څنګ کې د کور کارونه هم کوو بس الحمدلله ژوند ښه تېرېږي یو غزل دی وایي بې وفا چې څوک د ځان لپاره یار کړي بې وفا چې څوک د ځان لپاره یار کړي بس دا ژوند خو به تر مرګه په ازار کړي بې وفا چې څوک د ځان دپاره یار کړي بس دا ژوند خو به تر مرګه په ازار کړي مینه فرق لري یارانو دا مې واورئ مینه فرق لري یارانو دا مې واورئ هغه مینه ده چې ژوند درته سینګار کړي مینه فرق لري یارانو دا مې واورئ هغه مینه ده چې ژوند درته سینګار کړي او سپینې نه وایو په سپینو کې تاوان دی سپینې نه وایو په سپینو کې تاوان دی دا خبرې د منصور غوندې په دار کړي سپینې نه وایو په سپینو کې تاوان دی دا خبرې د منصور غوندې په دار کړي او جنتونه که څوک غواړي ورته وایم جنتونه که څوک غواړي ورته وایم صدقت دې په زړګي کې بیا بېسیار کړي جنتونه که څوک غواړي ورته وایم صدقت دې په زړګي کې بیا بېسیار کړي او دا بیت مې یو چاته لیکلی دی هغې ته ډالۍ مې چې زه خو لاړم ګورستان ته یارانو زه خو لاړم ګورستان ته یارانو یار ته وایه چې ښایسته مې د مزار کړي پښتونیاره راته وایي ګنهګار یې پښتونیاره راته وایي ګنهګار یې اخرت کې د جانان ما ګنهګار کړي یاد صاحب یو بل غزل دی وایي نه کړم یاري
لما د ټول یارانی یوسی نکړم یاري نکړم یاري لما د ټول یارانی یوسی زما له مغزه د یار هغه صحنې یوسی هاي هاي او دا باید د یاد صاحب زما جان زما ماما قدرت الله ارمان ته ډالۍ وي چې زما ارمان په ارمان پرېښود او لاړه رانه زما ارمان په ارمان پرېښود او لاړه رانه د ارمانونو مې د ټولې جنازې یوسی زما ارمان په ارمان پرېښود او لاړه رانه د ارمانونو مې د ټولې جنازې یوسی ستا بلتانه خو دومره درد راکړ چې حد نه لري ستا بلتانه خو دومره درد راکړ چې حد نه لري ساقي دې راشي او د میو د پیالې یوسي دا بیت اورو ستا بلتانه خو دومره درد راکړ چې حد نه لري ساقي دې راشي او د میو د پیالې یوسي او تا ته ډالۍ وي آصف چې اجازه نشته ولاړ یو موږ د باندې یاره اجازه نشته ولاړ یو موږ د باندې یاره چې یو څوک راشي او دربان له دروازې یوسي اجازه نشته ولاړ یو موږ د باندې یاره چې یو څوک راشي او دربان له دروازې یوسي او پښتون یاره موږ له بدکاریو توبهګار یو پښتون یاره موږ له بدکاریو توبهګار یو داسې به څوک راشي چې خدای له مو توبې یوسي قربان مننه یاسر